عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د خلکو ته حکم وکړي چې دا خیمې ونړوي. دوی چې خیمې نړولې، عمرو بن عاص د خپلې خیمې لره رالی، په دا خیمه کې یو کوترې هګۍ اچولې وې. نو عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه وویل چې دا خیمه مه نړوئ، ولې که دا خیمه موږ ونړوو نو دغه کوترې چې کومې هګۍ اچولې دي ځاله یې جوړه کړې، دا د دغه کوترې هغه کور خراب سو. نو ملګرو ټول حضرت دا ډېره قیمتي خیمه ده. عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې زموږ دین دا د خلکو د کورو د ورانولو دپاره الله پاک نه دی راستولی، بلکې د کورو د جوړولو دپاره راستولی دی. صحابه کرامو کې څونه همدردي وه. په مصر کې یو ښار دی، د دې ښار نوم دی فسطاط. فسطاط په عربي کې و خیمه ته وایي، او دا ته د خیمې والا ښار وایي. اوس هم شته دا ښار، او دا څنګه د خیمې والا ښار دی؟ د دې مورخین لیکي چې عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د اسکندریه یو غټ ښار و، دا یې محاصره کړی، او د دې پر طرف باندې صحابه کرامو خیمې درولې وې. دا فسطاط و خیمه ته وایي. نو دا محاصره وا بل وخت کې ښار دا پته سو. نو د لشکر اسلامی فوج و عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه ته اطلاع ورکه چې حضرت دا ښار پته سلو، تی اوس دلې راسي ښار لره. نو حضرت عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه د خلکو ته حکم وکړي چې دا خیمې ونړوي. دوی چې خیمې نړولې، عمرو بن عاص د خپلې خیمې لره رالی، په دا خیمه کې یو کوترې هګۍ اچولې وې. نو عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه وویل چې دا خیمه مه نړوئ، ولې که دا خیمه موږ ونړوو نو دغه کوترې چې کومې هګۍ اچولې دي پر ځاله یې جوړه کړې ده، دا د دغه کوترې هغه کور خراب سو. نو ملګرو ټول حضرت دا ډېره قیمتي خیمه ده چې ګرد خیمې نړوو ځو، دا یوه خیمه چې پاته شي لمر و بارانونه خرابوي. عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې زموږ دین دا د خلکو د کورو د ورانولو دپاره الله پاک نه دی راستولی، بلکې د کورو د جوړولو دپاره راستولی دی. دا خیمه به دالته پاتیږي چې تر څو پورې دا کوتره له د هګۍ څخه خپل بچیان له راوباسي. په صحابه کرامو کې څونه همدردي او خیرخواهي ده د یو کوترې د هګیو. دا خیمه دالته پاته سوله، له هغه وخته څخه دا ښار په فسطاط ښار سره مشهوره دی، د خیمې والا ښار. اسلام دین و موږ ته د کامل همدردۍ درس راکوي. یو صحابي نبی علیه صلات وسلام ملاقات لره تلی چې ویې کتل، د ده یو درخته و، په دا درخته کې د یو مرغۍ ډېر ښایسته بچیان شنه. نو دا صحابي ورلی دا د مرغۍ بچیان یې راواخیستو، هغه مور یې نه وه. روان سو نبی علیه صلات وسلام لره، یو ساعت بعد د دې بچیانو مور چې راله، په ځالۍ کې چې وګرځېده بچیان یې نه وو. نو دور دلې کېده چې ویې کتل د دا سړي سره د دې بچیانو، دا مور یې د دې بچیانو پر سر ګرځېده، خو دغه تمه بې وه چې دا بچیان به راکړي، چې ناامیده سوه. د دې صحابي پر وژه باندې دا مرغۍ کښېنسته. دی په دغه حالت کې ورلی نبی علیه صلات وسلام، و نبی علیه صلات وسلام ته دا واقعه بیان کړه. نبی علیه صلات وسلام ورته ویل چې تا دا ښه کار نه دی کړی. دا کشنې بچیانو مور یې تللې وه په یو دانه و خوراک پیدا کولو پسې، چې راله بچیان یې نه
نو په دا خپلو بچیانو پسې ګرځېدله له تا سره یې ولیدل چې دا ستا پر سر ګرځېده په دغه تمه ګرځېده چې دا بچیان به راکړي تا نکور نو دې ویل چې دوی وړې ما هم در سره یوس نو زه و تا ته دا وایم چې دا مور او دا بچیان دا بیرته هغه خپلې ځالۍ خپل کور ته ورسه زموږ پیغمبر خو پر مرغۍ هم مهربان او وموږ ته داسې دین راوړی دی چې وموږ ته دا درس راکوي چې ته به پر یو مرغۍ باندې هم رحم کوې شفقت به پر کوې او اوس موږ که شفقت ستا په موږ کې رحم ستا په یو حدیث شریف کې راځي چې یو سړی را روانو په بني اسرائیلو کې چې ویې کتل یو سپی ډېر تږی و له ډېرې تندې څخه دا ژبه د باندې راوتلې وه چې ده چې خیال وکړي چې دا سپی تږی دی ګرمي ده نو نږدې یو څاو دا خپله چوټه کې یو دا خپل پټو غوټه کوي په دا خپله چوټه کې یو څه اوبه دا سپي له راوایستلې هغه سپي چې هغه اوبه وچښلې نو ژوند پکې پیدا سو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د دا سړي دپاره الله پاک د دغه یوه سپي پر اوبولو باندې الله پاک تمام ګناه ور معاف کړي د ده ټکانه جنت وګرځوي